أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم رب زدني علما. ولا يتأتى على هذا فصل تكرار العبادات. دین مخ کی تاسو ته دغه امر بالفعل لا يقتضي التکرار دغه فصل بیانېږي. څه امر بالفعل د تقاضا د تکرار نه کوي. زمون احناف مسلک دا دی څه امر بالفعل نه د تقاضا د تکرار کوي اور نه د محتمل د تکرار دی. نه د تکرار احتمال لري اور نه د تکرار تقاضا کوي. اور شوافی و مسلک دا دی څه دغه امر بالفعل تقاضا د تکرار خو نه کوي خو محتمل یعنی یا محتمل د تکرار دی. احتمال د تکرار لري. احتمال د تکرار لري. اور فرق درته بیان شوی څه مقتضی د تکرار مطلب دا دی څه کرینه ته ورکې ضرورت نه وي بس تکرار تقاضا کوي نو. اور محتمل د تکرار دی نو معنا دا دی څه قرینه ته ورکې ضرورت وي. یعنی امر بالفعل تکرار تقاضا خو نه کوي خدا دې خکرینا قائم شوا نو بیا به تکرار وی لکه منځونه روجا اور زکات. نو اوس دغه ځکه احناف باندې دغه یو اعتراض دی اشکال دی چې تاسو یو څه امر بالفعل د نه تقاضا د تکرار کوي او نه محتمل د تکرار دی نو بیا دغه منځونه د خورزي کې 15 منځونه دي نو دا ولی او روزانه دي اندرنګي روجا دي هر کال ستو اندرنګي زکات هر کال ورکو حالانکه منځه د پر خو یو اقیم الصلاه اندرنګي روجه د پر کتب علیکم الصیام اندرنګي زکات د پر واتو الزکات نو بیا دغه تکرار را نغلو نو هغه جواب هغه درته دا کوي چې ګوره دغه تکرار د عبادتو کې څه کم رغله دا امر صيغه د واجب نه دی بلکې دا اسباب د واجب نه دی. څه د واجب نه دی؟ اسباب د واجب نه دی. ځکه چې یو دی نفسي وجوب او یو دی وجوب الادا. یو نفسي وجوب او یو وجوب الادا. نفسي وجوب دا په سبب سره رسی اور وجوب الادا دا په طلب سره رسی په امر سره رسی. نو اوس چونکه دغه عبادتو دا منځه د پاره هغه اسباب څه کوم اسباب د واجب نفسي وجوب رسی هغه اسباب متکرر دي نو لہذا دغه عبادت هم متکرر شو یعنی نفسي وجوب بار بار رسی. څه کله نفسي وجوب راغلو نو لہذا هغه امر صيغه هم ورته متوجه شو نو دغه تکرار څه کم رغله د امر صيغه د واجب نه بلکې د اسباب د واجب نه. صحیح شولا د جواب. ولا يتأتى او دې د پر مثالونه د بیان کړي چې ګوره یو نفسي وجوب او یو وجوب الادا. نفسي وجوب د پر یو مثال د بیع ولا بیان کړي چې مو ته په منځ کې بیع وشوله ایجاب او قبول وشولو نو زبائع یم ته مشتری نو تا باندې مثلا ما کتاب در خرج کو په 100 روپے باندې نو اوس نفسي وجوب پتا باندې راغلو چې 100 روپے پتا باندې واجب شوي ما د پاره خدا دې چې اوس وجوب الاداب کله رسی څکله ما تا ته ویلو چې ادي الیا ثمن المبيع څ ادا کما تخپل 100 روپے هغه د کتاب ولا پیسې اوس تا باندې وجوب الادا راغله. اوس دغه وجوب الادا د امر د واجب نه راغله خو هغه نفسي وجوب هغه د امر د واجب نه دی راغله بلکې هغه سبب د واجب نه هغه سبب څه شي دی ایجاب او قبول دی. اندرنګ نکاح ولا مثال نفقه د زوجي ولا مثال درکړه دی چې نفقات زوجي د پخوند باندې لازمه دی واجب دی خود دی
نفسي وجوب د پر سبب هغه ایجاب او قبول دی او بیا وجوب الادا هغه بیا په امر سره رسی صحیح شولا کله ایجاب او قبول وشولو نو دی باندې نفسي وجوب نفقه د زوجې راغلو خدا دې چې ادایګي ور باندې نشته ادایګي به کله وی سکله دیتا هغه بیبي امر وکي مطالبه ورنه وکي ولا يتأتى على هذا ان واردیږي په دې باندې اعتراض نشي کېدل په دې باندې فصل تکرار العبادات د تکرارو د عبادتو په مسالې کې یا د سیویا د عبادتو د تکرار په مسالې کې احناف باندې اعتراض نه واردېږي علا هذا په دې باندې اعتراض نه واردېږي یعنی دغه منځونو کې څه کم تکرار راغلی دی څه هغه عبادتو د تکرار ولا کومه مسله ده څه هغه عبادتو کې منځ دی روجا دی اور زکات دی فإن ذلك ولی دلیل څه شه دی فإن ذلك زکات بشک دغه تکرار لم يثبت نثابتيږي بالامر په امر سره بل بتکرار اسبابها بلکې دا ثابتيږي په تکرار د اسبابو د عبادتو سره التي هغه اسباب یثبتو ثابتیږي بها دغه اسباب سره الوجوب وجوب یعنی نفسي وجوب نه وجوب الادا نو والامر امر سدی لطلب اداء ما وجب فی الذمه د پاره د طلب د ادا د ما د هغه عبادت د هغه شیز وجبات واجب شوه د هغه فی الذمه په ذمه کې بسبب سابقین په سبب سابق سره په سبب سابق سره څه کم شیستا باندې واجب شوه دی امر د پاره د طلب د ادا دی لا لاثبات نه دغه امر د پاره د اثبات د اصل الوجوب لا لاثبات اصل الوجوب نه دغه امر څه کم دی دا د پاره د ثابتولو د اصل وجوب نه دی څه امر سره تابانه نفسي وجوب رتی اصلي وجوب رتی اصلي وجوب خو تابانه هغه سبب سابق د واجب نه رغله څه منځه د پاره سبب هغه وخت ته اندرنګي رمضان روزو د پاره سبب هغه حضور دغه ملم څنګه آیت مبارکه دی فمن شهد منکم الشهر فليصمه اور اندرنګي زکات د پاره سبب هغه مال نامی اور حولانه حول دی دغه سبب دی د واجنه نفسي وجوب راغلو او کله نفسي وجوب در باندې راغلو نو بیا وجوب الادا د پاره هغه امر صيغه دی وهذا بمنزله قول الرجل او دا په منزله د قول د سړی دی ادي ثمن المبيع ادا کا ثمن د مبيع وادي نفقه الزوجه اندرنګي ادا کا نفقه د زوجه ګوره کوزه تناقض لیکلی هو ثابت باصل سببه صدا ثابت شوی دی په اصل سبب خپل سره وهو النکاح تؤدي نفقه الزوجه اور ادي ثمن المبيع د پرا والبيع فاذا وجبت العباده بسببها پس کله واجب شو عبادت په سبب خپل سره کوزه ناقض لیکلی وهو الوقت فتوجه الامر متوجه شو امر لاداء ما د پاره د ادا کولو د هغه عبادت وجب منها واجب شوه دی دغه عبادت نه علیه په دغه مأمور باندې صحیح ثم الامر او د بل یو اعتراض اشکال واردېږي په احناف باندې سید دا خبره خو در سره مونږه منو څ نفسي وجوب دا په سبب سره رسی نفسي وجوب دا په سبب سره رسی اسبابو کی تکرار دی نو عباداتو کی هم تکرار دی خو ګورا څکله نفسي وجوب راغلو په سبب سره خدغه وجوب الادا دا خو بیا امر سره رسی کنه دغه وجوب الادا په څه شي سره رسی امر سره رسی کنه نو بیا دې کې څه کم تکرار دی امر د واجب نه تکرار راغلو نفسي وجوب خو سید اسبابو د واجب نه راغلو دا در سره مونږه منو اوس وجوب الادا څه د واجب نه رسی امر د واجب نه رسی کنه لکه ګوري ادي ثمن المبي ادي نفقه الزوجه اندرنګي دغه عبادتو کې هم وجوب الادا په امر سره راغلو اقیم الصلاه نو بیا امر کې تکرار خو راغلو تاسو خو یو څه امر نه تقاضا د تکرار کوي نه محتمل د تکرار دی
پوه شئ په خبره. نو هغه جواب دا کوي چې ګوره مخکیم تاسو ته دغه خبره مونږ کړی و چې دغه امر دا کلام مختصر دی، یعنی امر چاته یی دا طلب کول د وجود د فعل دی علی سبیل الاختصار، دا طلب کول د وجود د فعل دی علی سبیل الاختصار، یعنی داغه په طریقې د اختصار سره طلب کول د وجود د فعل دی او دا کلام مختصر دی د مطول کلام نه، اور کلام مختصر کلام مطول د حکم کې برابر وي. نو دغه ځکه هم اقیم الصلاه دا کلام مختصر دی، د دې ول کلام مطول هغه افعلوا فعل الصلاه دی، افعلوا فعل الصلاه. او دغه ځکه الصلات څه کم دی کنه دا مصدر دی اور مصدر اسم جنس وی، مصدر څه شوی اسم جنس، او دې کې قاعده ضابطه درته بیان شوی وا چې اسم جنس د قلت اور کثرت دواړو ته شامل وي، اور بیا څه کله د مطلق ذکر شي نو ادنا فرد څه د دې فرد حقيقي دی هغه به قطعا مراد وي اور د فرد حکمی احتمال هم لري. نو دغه د کې الصلات د مصدر دی اسم جنس دی اور مطلق ذکر دی، نو د فرد حکمی احتمال لري. نو د دې کې الصلات د تمام جنس ته شامل دی. نو الصلات یعنی ټول منځونه چې عمر بر کې په دې باندې فرض دي هغه ټول ورنه مراد دي. اقیم الصلاه سره دي ته امر د دې خبره شوه دي چې د ژوند ټول منځونه ادا کا. نو اوس کله دغه سبب موجود شي نو نفس وجوب په دې باندې راغلو او دې ته هغه حکم متوجه شو چې شابه دغه ټول منځونه تا باندې فرض دي، اوس د مسپخین منځ ادا کا. مزدیګار منځ وخت راغلو سبب موجود نفس وجوب راغلو مزدیګار منځ، نو هغه صيغه د متوجه شولا چې اقیم الصلاه د مزدیګار منځ ادا کا. د امق یوا صيغه ده اور یو ځالي حکم دی هغه ټول منځونه در باندې فرض دي. ما درته دا خبرام کړی وا لکه اوس مثلا یو سړی دی هغه 15 ورځې عمر دی، نو 15 ورځې عمر دی 25 منځونه دی ور باندې بلوغ د بعد، نو 25 منځونه ادا کا. په شی په خبره یو سړی څومره عمر وي نو هغه منځونه تر مرګه پورې دی باندې فرض دي هغه ونه مرادي. ثم الامر بیا امر مطلق لما کانا هر کلا څوی دغه امر یتناول الجنسات شامل وی دا جنس تا یتناولو نو دا بشامل وی جنس ما جنس هغه تا وجب علیه څ واجب دی پدی باندې ګوره پاسه ناقد لیکلی او هو جميع الصلوات الامر وصياماته وزکواته ومثاله اور مثال د دی ما هغه دی یقالو څ یلشی ان الواجبات بشک واجب فی وقت الظهر په وقت مسبخین کې هو الظهر هغه مسبخین منځ دی ای لوجود وقته د وجد موجودی دلو د وقت مسبخین. نو فتوجه الامر نو متوجه شو امر لاداء ذلك الواجب د پاره د ادا کولو د دغه واجب دغه مسبخین مون څه واجب خو په دی باندې کنا ان الواجب فی وقت الظهر هو الظهر اگر نفس وجوب خو په دی باندې دغه وخت سره راغلو اور اقیم الصلاه کی دي ته امر شوه دي. نو ثم اذا تکرر الوقت پس کله مقرر شوه دی وخت یعنی وخت کې تکرار راغله دي نو تکرر الواجب نو مقرر شو واجب یعنی تکرار راغلو په واجب کې. نو فیتناول الامر پس شامل بوي دغه امر ذالک څه دغه امر دی فیتناول امر ذالک پس شامل بوي امر ذالک څه داده الواجب الاخره اغه واجب الاخره بلتا اغه بلتا واجب څه معنا کو زناقد لیکلی ایزن وهو ظهر الغد اندرنګ هغه مسبخین د سبا ولا اغه تم دغه امر څه شه دی شامل دی اقیم الصلاه سنن ګور دی ولا مسبخین منځ ولا مثال اقیم الصلاه لدلوک الشمس صحیح ولا سورج ڈلنے کے وقت نماز ادا کرو ظهر منځ نو دغه هغه سبا ولا منځتام شامل دي او دا ولی شامل دي وجه ضرورت تناوله د وجد ضرورت شمول دي ضرورت تناوله معنا د وجد ضرورت شمول دي ها ضمیر امر ترجه تناول الامر کل الجنس تمام جنس تا د وجد ضرورت شمول د دي تمام جنس تا
الواجبات دسی جنس څه واجب دی علیه په دی باندې صومن کان او صلاتن څه روجاوی یا هغه منځوي فکان تکرار العبادت ګور اوس د خبره کوي ښا نو فکان تکرار العبادت المتکرره پس وی به دغه تکرار د عبادت متکرره یعنی هغه عبادت څه هغه کې تکرار دی هغه مکرر کول شي ورځ کې 15 منځونه نو بهذا طریقې دغه تکرار د عبادت متکرره په دغه طریقې سره بوي څه نفسي وجوب تا باندې رغله دي اور څه شه دي جنس منځونه تا باندې ټول منځونه د ژوند فرض دي په دې طریقې سره دغه تکرار رغله ان الامر بشک امر یقتضي لا بطريق نه په طریقې سره ان الامر بشک امر یقتضي التکرارات تقاضا کوي د تکرار